أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسوي تام کافی حسن او قبیح د دې سلور واړو ځان ته تعریف سره د هغوی مثالونه هم لږ بیان کړي چې ښه خبره واضحه شي. اوس د دې یو تعریف ذکر کوي. په کومه کلمه چې وقف وکړي موقوف علیه که چېرته د هغې وروسته سره د هیڅ قسم تعلق نه وي. پوه شوئ نو یعنې داسې موږ تاسو ویلو چې وقف تام هغه وقف ته وایي چې یو تلاوت کوونکی په خپل خوښه او ارادې سره په داسې ځای باندې ودرېږي چې هلته معنا پوره وي او ما بعد سره هیڅ قسم تعلق نه وي، نه لفظي تعلق وي او نه معنوي تعلق. دې ته بیا کوم وقف ویلی کېږي؟ وقف تام. لکه موږ تاسو مثال کې ذکر کړی و هم المفلحون. هم المفلحون معنې ته ودرېدلې په خپل خوښه او ارادې سره ودرېدلې، معنا پوره ده خو داسې پوره ده چې مفلحون د ما بعد سره لفظي تعلق هم ختم ده په همدغه ځای باندې او معنوي تعلق هم ختم ده. لفظي تعلق خو اسم نشته، معنوي تعلق دا ده چې هم المفلحون کې د اولئک علی هدى من رب دغه نه څه ورته وایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین چې کوم موضوع شروع شوی و هم المفلحون باندې هغه موضوع څنګه شوله؟ تامه شوله. اوس د ان الذین کفرون چې کوم موضوع شروع کېږي دا مکمل یو نوې موضوع ده چې تیرې موضوع سره هیڅ قسم تعلق نه لري. په دغسې ځایونو باندې وقف کولو ته کوم وقف ویلی کېږي؟ وقف تامه. او دوهم چې دی نو وقف کافي و. وقف کافي موږ ویلی چې هغه وقف ته ویلی کېږي چې په داسې ځای باندې یو تلاوت کوونکی ودرېږي چې په خپل خوښه او ارادې سره ولاړ وي او معنا هم صحیح وي او درسته وي، خو دا په کوم ځای باندې چې دی ودرېده د دغې ځای د ما بعد کلمې سره لفظي تعلق نشته، البته معنوي تعلق موجود وي. یعنې دواړه د یو موضوع نه بحث کوي. لکه مثلا همدغه آیات چې موږ هدى للمتقین چې موږ وایو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. په خپل خوښه ارادې ولاړم، معنا هم پوره ده درسته هم ده، خو د دغې آیات ما بعد چې کوم آیات را روان ده څه تعلق لري که نه لري؟ معنوي تعلق لري. دلته هم د متقیانو اوصاف بیان شول. متقی څوک ده؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ورپسې آیات کې څه بیانېږي؟ همدغې متقیانو اوصاف بیانېږي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. دلته بیا وقف شو نو دغه یوقنون هم وقف کافی ده او دا ينفقون هم وقف کافی ده، ځکه ينفقون وروسته د تیر آیات خبره روان ده او یوقنون وروسته اولئک علی هدى د دغه دواړو آیاتونو نتیجه بیرته ذکر کیږي. دا خپلو کې څه لري؟ معنوي ارتباط لري. په دغسې ځایونو باندې وقف کولو ته ویل کېږي وقف کافی. واضحه ده که انشاءالله. دریم چې شی و وقف حسن. وقف حسن هغه وقف ته ویل کېږي چې یو تلاوت کوونکی په خپل خوښه او ارادې باندې وقف وکړي، خو دا وقف چې وکړي معنا درسته ده، خو دغې لفظ د ما بعد لفظ سره هم لفظي ارتباط وي او هم معنوي ارتباط وي. هم معنوي ارتباط شته او هم لفظي ارتباط. لکه مثلا الحمد لله. الحمد ته ودرېدلې معنا پوره ده که نه ده؟ کلمه ده حمد او معنا لري، او لله هم کلمه ده او معنا لري. دا دواړه په خپلو کې هم لفظي ارتباط لري او هم معنوي ارتباط لري. دغه دواړه جملې چې یو ځای چې الحمدلله نو معنا به څه شي؟ مکمله بشي. دغسې ځایونو باندې د وقف کولو د وجې نه دې ته ویل کېږي وقف حسن. البته وقف حسن باندې چې کله ته ولاړې بیا به ابتدا پکې نه کوې. تام او کافي کې ابتدا ده، دلته بیا اعاده ده.
البته که دغه وقف دی آیات په سر باندې راشي نو الته بیا ابتدا ده نو داسې الحمد چې دی ویلې بیا لله بیا رب بیا عالمین داسې به نه کوي بیا یو ټکی دی شروع کړی دا خو یو کله به داسې حالات در باندې راځي نو بیرته به ته جمله را جوړه کړي او ابتدا به څه وکړي هماغه ځای نه وکړي چې کوم ځای کې لکه دلته چې لکه رب العالمین سره تعلق وي نو الله موصوف دی او رب العالمین چې ده صفت ده الحمد لله رب العالمین ولله باندې ته ودرېدلې او د لله اوس هغه څه شی ده موصوف څه شی ده رب العالمین ده که نه نو دلته اوس الحمد لله رب العالمین ودرېدلې مجبوره شوې بیرته الحمد لله رب العالمین صحیح شو موصوف او موصوف الیه به دغه څه دواړه تکمیل شي صحیح شو یا مثلا رب العالمین او رحمان الرحیم دا رب العالمین د پر دام رحمان الرحیم هم دغه موصوف ګرځي او دلته ګور آیات دا ګوره الته آیات نو چې کله الته آیات نو څه پکارو اعاده پکاره او رب العالمین او الرحمن الرحیم دا هم معنوي ارتباط ورکول شي او لفظي ارتباط هم دلته اوس شي پکار ده ابتدا ولې ځکه د آیات موجود ده آیات معتبر علایمونه یو علایم ده صحیح شو او ورپسې څلورم چې وقف قبیح وقف قبیح موږ داسې معنا کړو چې وقف قبیح هغه ځای باندې وقف وشي او تلاوت کوونکی د ځای باندې وقف وشي چې الته د وقف کولو جن معنا څنګه شي فاسد شي البته دغه معنا فاسد کېدل هم بیا دوی یو فاسدېدل یو بیخي ډیره فاسدېدل یو بد او بل بیخي بدترو نو قبیح شو بل بقصې شو اقبح شو که چېرته مطلق معنا خرابه شوله خو قبیح به او معنا خراب هم شي او د خرابېدو نسبت بیا الله جل جلاله ذات ته وشي دا بیخي چې راځي اقبح کېږي دواړه خراب دي دواړه ناجایز دي په خپل خوښه او اراده باندې دواړه کول نه دي پکار خو یو بیخي قباحت به دومره زیات شي بیخي نسبت چا ته راځي الله ته راځي دلته مکه خبره کوي چې دا به هم دوه قسمونه بغیر بیا وقف قبیح وي لکه الحمد لله کې چې الحمد باندې وقف وشي نو هغه معلوم نشي کنه پتا دا هم خپل معنی فساد من سره راځي یا واذ قال الله کې واذ قال باندې وقف وشي او الله د څنګه شي جدا شي ولې چې په دې صورت کې مبتدا باندې بغیر د خبر نه او په فعل باندې بغیر د فاعل نه وقف شوی دا فعل معلوم ده او فاعل معلومه نه ده یا خبر شته مبتدا شته او خبر نشته په داسې موقع باندې وقف صرف په داسې ځایونو باندې استرارا ځکه استراري حالت کې خو بیا ناروا هم شي څه کېږي روا کېږي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه صحیح شو په دغه وخت بیا روایت شته خپل قرآن ارشاد وایي چې د ضرورت په وخت بیا ناروا هم څه کېږي کله کله روا کېږي خو استراري حالت کې نو هغه د روا کولو لپاره بېرته طریقه هم ده چې بېرته بس شی کې اعاده کوي تر څو هغه کوم فساد چې پیدا شوی هغه څنګه شي ختم شي همداسې به مخکې نه دي چې له خیر سره کار وشو دا خلک کله وایي چې په ضرورت په وخت کې وایي د خر غوښه هم روا ده عام خلک وایي که نه هغه همدغه آیت اصلي مطلب هم دا ده خو غیر باغن ولا عادن معنا باندې لږ سوچ پکار ده بیا دا معنا نه چې اوس د روا شوی ده نو د خره ورون راواخلو تیکې تېنه باسي او کړی کوي او سرکۍ وهي چې ولا هلته وایي چې غیر باغن ولا عادن بغاوت به هدف نه وي سیخان او کباب او کړی به تېنه نه جوړی صرف د خپل د ژوند د بچ کولو خبره ده چې هلاکېږي هلاکت نه به د ځان څه دومره څه وخوره چې د یو حلال ځای پورې څنګه شي ورسېږي دلته هم په اضطراري حالت کې هم دا اضطرارا جواز دا ونه شي چې هر ځای کې به کې اضطراري جایزه نه ځان به هلاکت ته نه ورځئ بلکې که ضرورت شو نو بېرته به لاره ورته هم شی کې جوړه کړي دې نه به عادت نه جوړی چې عادت دې جوړ کړو نو بیا همغه خبره ده بیا باغي او عادي جوړېږي بیا صحیح شو عادت به نه جوړی ها ارادي او اختیاري سره جایز نه دي بلکې دغه اضطراري دلته کلام نه پوره کېدل او د هغې نه څه مفید مطلب نشي وتلی ها وصلی الله تعالی علی خیر خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.